په خوست ولایت کې د کډوالو او راستنېدونکو چارو ریاست له لوري هغو بېوزله خلکو ته د خوراکي او غیر خوراکي توکو د ویش بهیر پیل شو چې مخکې سرویس شوي او مستحق پیژندل شوي وو. د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو سرپرست وزیر خوست ته د سفر پر مهال وویل اسلامي امارت د ژمن دی چې مرستې په شفاف ډول توزیع شي. ده وویل چې د مرستو یاد پروګرام په ټولو ولایتونو کې پلی کیږي. تقریبا 10 کنټینر مال دی، 5 کنټینر کې 440 تورړې وریجې دي چې چین خوا موږ ته راکړی شوي دي. دا د ټولو ولایتونو ته الحمدلله په دا اندازه باندې چاته لاس په تناسب د قوم، په تناسب د ولایت، په تناسب د ولسوالۍ ټول افغانستان کې 320 کنټینره توزیع مو کړي دي. اوس غواړم څو ولایتونه پاتې دي هغه ته مال روان دی رسیږي. فورا دپاره پیلن دپاره دلته 10 کنټینره مال مو خوست ته راوړی دی. دا غواړي چې موږ هر هغه څوک چې مستحق دي په مرکز کول، نو مستحق په کورنۍ دپاره چې موږ سره سرویس شوي وو لیست معلومو تاسو ولدو دلته فورا پیلن دپاره دې ته ورکړو. د خوست ولایت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو رئیس دوی د قومي مخاورو دیني علما کرامو او سیمهوالو سره په ګډه په مرکز او ولسوالیو کې غریب او ناچاره خلک سروي کړي او یا د مرسته به ورته وویشل شي. ان شاء الله دا موږ سروي کړي و او دا خپل مرګري ټیمونه مال غلي او ارزيرو غلي هم به سروي کړي دي او ته موږ وري سواله او په طرف ولسوالیو کې موږ هم دغه پروګرام لرو. شل علما سپینګری مشرون د ولسوال سره موږ مل کړي دي، مرګري کړي مو دي. هغه بیا غریب کسي ارزا لیست جمع کوي. موږ د ځنه مؤسسات خپل مرستې لګو ولته هغه د شل علما او یا سپینګرو ولسوال د نظر لوندي هغه بیا شامل لګو بیا توزیع کوي او سروي ما هغه په ابتدا کړی. مرسته اخیستونکي د یاد مرستو خوښ دي او په راتلونکي کې د ورته مرستو غوښتنه کوله ترڅو تر یوه بریده د شته اقتصادي ستونزو ژغورل شوي وي.